بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د انتاني ناروغیو له جملې څخه په ملاریا باندې بحث کوو. د ملاریا په ناروغۍ کې به موږ لومړی د ملاریا په تعریف، د دې په سببي عامل باندې، د دې په تاریخچه باندې، د ملاریا په لایف سایکل باندې، د پرازیت د انتقال په لارو باندې، د ملاریا ناروغۍ په کلینیکي لوحه باندې، د دې په تشخیصي معایناتو باندې، تفریقي تشخیص باندې، د ملاریا په اختلاطاتو او همدارنګه د ملاریا په درملنه باندې خبرې کوو، او په پای کې به د ملاریا په مخنیوي یا پریونشن باندې خبرې کوو. لومړی راځو د ملاریا تعریف ته. ملاریا د وینې یوه حاده انتاني او پروتوزوایي ناروغي ده چې انسان ته پرازیټونه د ښځینه انافل غوماشي د چیچلو په واسطه انتقالیږي. خو کله کله نادرا پرازیت د منتن نیډل او منتن وینې د بلډ ترانسفیوژن په جریان کې هم انتقالیدای شي. د ملاریا ناروغۍ نوم له خرابې هوا څخه اخیستل شوی دی، چې دلته بیا هماغه څه ته اشاره شوې ده چې ناروغۍ او هوا ترمنځ یوه اړیکه موجوده ده. دا ناروغي د لومړي ځل لپاره له حیواناتو څخه انسانانو ته او بیا له انسانانو څخه ټولې نړۍ ته خپره شوه. د ناروغۍ سببي عامل د پلازموډیم پرازیت دی چې د دې 5 نوعې پیژندل شوي دي. لومړی چې دی هغه پلازموډیم ویواکس دی چې دا د ملاریا ډېرې پیښې تشکیلوي، 80% پیښې تشکیلوي. دوهم چې دی پلازموډیم فلسیفارم دی چې دا د خطرناکې ملاریا سبب ګرځي او دا 15% پیښې تشکیلوي. دریم چې دی پلازموډیم اوول دی. څلورم نوع چې دی هغه پلازموډیم ملاریا ده. دغه څلور نوعې چې دی دا ډېرې عامې دي. 5مه نوع هم اوس پیژندل شوې ده چې هغه پلازموډیم نولسي ده. تقریبا د نړۍ نیمایي نفوس د ملاریا له خطر سره مخ دی. په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په 108 هیوادونو کې ملاریا چې د انډیمیک حالت درلوده، خو د مسلسلو هڅو په نتیجه کې په کال 2014 کې دغه شمیره چې د 91 هیوادونو ته راښکته شوه. په افغانستان کې د پی وي ملاریا پیښې چې دی د 15 نه تر 95% پورې دي، او د پی اف ملاریا پیښې چې د 10 نه تر 15% پورې دي. دا دواړه یو ځای هم پیښېدلی شي، خو د دوی پیښې چې دی بیا ډېرې کمې دي. هر کال 500 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته کېږي چې له دې جملې څخه 1 میلیون تر مرګه پورې رسېږي. د مړینې 85% چې دی په افریقا هیواد کې واقع کېږي. د ملاریا پرازیت په ګرم موسم کې کله چې د حرارت درجه د 20 نه تر 30 درجې سانتیګریډ وي، غوماشې پکې ښه تکامل کوي، او په ټیټ حرارت چې د 14 درجې څخه کم وي توقف کوي. د 30 درجې سانتیګریډ څخه پورته حرارت په پرازیت وژونکي خاصیت لري. د 2000 څخه تر 2500 مترو پورته ارتفاعاتو کې د ملاریا غوماشې نه پیدا کېږي، نو هلته چې دی پیښې خورا کمې دي. حامله ښځې هغه چې پرایمې ګریویډ وي، یعنې لومړی ماشوم یې په نس وي، هغوی هم ملاریا ته ډېر په خطر کې دي او د جنین د داخل رحمي مړینې سبب ګرځي. یو شمېر فکتورونه موجود دي چې هغه د ملاریا پیښې ډېروي. لومړی چې د انډیمیک ساحو څخه راتګ. انډیمیک په یو معینه سیمه کې په ثابت ډول د یوې ناروغۍ موجودیت ته وایي، یعنې هغه خلک چې د دغه ساحو څخه راځي په هغه ځایونو کې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې دي. دوهم چې د خراب اقتصادي حالت درلودل. دریم د کورونو خراب جوړښت یا د تهویې او د رڼا خرابوالی. څلورم د کورونو د واپاشۍ مخه نیول. پنځم د فردي حفاظت نشتوالی، د خلکو مهاجرتونه، په زراعت څانګه کې کار کول او د کوټې څخه بیرون ویده کېدل هغه فکتورونه دي چې د ملاریا پیښې ډېروي. د ناروغۍ د تفریق یا انکوبیشن پیریډ چې دی د 14 نه تر 30 ورځو پورې دی. لایف سایکل اف ملاریا یا د ملاریا د ژوند دوران چې دی په لومړۍ مرحله کې پرازیټونه د ښځینه انافل غوماشي د چیچلو په واسطه د انسان بدن ته داخلیږي. د ماشي په لغابي غدواتو کې سپوروزیت
موجود وي. کله چې دغه ماشه انسان وچشي نو دغه سپوروزیټونه د انسان وینې جریان ته چې دی داخلوي. نادراً کېدای شي پرازیت د منتن ستنې او یا د منتن وینې د ترانسفیوژن له لارې د انسان بدن ته داخل شي. په دوهمه مرحله کې سپوروزیټونه چې دی ځیګر ته ځان رسوي او هلته زیاتېدنه کوي یعنې ډېرېږي. په ځیګر کې دغه سپوروزیټونه چې دی په میروزیټ باندې بدلیږي. په دریمه مرحله کې کله چې سپوروزیټونه په میروزیټونو باندې بدل شو نو دغه میروزیټونه د ځیګر څخه ازادېږي په دوران کې آر بي سي تر حملې لاندې نیسي. په څلورمه مرحله کې بیا داخل آر بي سي کې میروزیټونه په تروفوزیټ باندې بدلیږي او کله چې په تروفوزیټ باندې بدل شو د آر بي سي په داخل کې د تروفوزیټ زیاتېدنه کوي او بلاخره آر بي سي د رپچر یا د آر بي سي د تخریب سبب ګرځي. کله چې آر بي سي تخریب شي نو دغه پرازیټونه ورڅخه ازادېږي. دغه آزاد شوي پرازیټونه په وینه کې نور آر بي سي تر حملې لاندې نیسي او ناروغي چې پرمختګ کوي. ځینې میروزیټونه په ګامیټوسایډ باندې بدلیږي. کله چې بدل شو هغه ګامیټوسایډ کوم چې د انسان په وینه کې موجود وي د ښځینه انابیل غوماشي په واسطه د منتن شخص د چیچلو په واسطه دغه ګامیټوسایډ اخیستل کېږي او په غوماشي کې بیا سیکسوال سایکل چې دی شروع کېږي چې په نتیجه کې بیا سپوروزیټ چې دی جوړېږي. دلته یو مهمه خبره دا د هر کله چې آر بي سي تخریب شي د ټوکسیک موادو د ازادېدلو له وجې په ناروغ کې تبه، لړزه او نوره کلینیکي لوحه پیدا کېږي. بله مهمه خبره دا ده چې ځینې پرازیټونه دا ټول سایکل سر ته نه رسوي. نو کله چې سپوروزیټ په ځیګر کې په میروزیټ باندې بدل شي نو په یو څه اندازه په ځیګر کې پټ پاتې کېږي چې هغې ته هپنوزویټ وایي چې دا یوازې په پی وي ملاریا کې موجود وي. دغه هپنوزویټ کېدلی شي د ناروغۍ دوباره راګرځېدلو یا ریلپس سبب شي. نو د همدې له وجې په پی وي ملاریا کې ریلپس وي او په پی اف ملاریا کې چې ریلپس نه وي. په پی وي ملاریا کې یو تعداد پرازیټونه د هپنوزیټ په شکل په ځیګر کې چې دی پټ یا ویده پاتې کېږي چې 2 کاله وروسته امکان شته چې دا هپنوزیټ دوباره فعال شي او د ناروغۍ د بیرته راګرځېدو سبب شي. د دوو اسبابو له وجې د پی اف ملاریا نسبت د ملاریا نورو نوعو ته چې دی خطرناکه ده. لومړی دا چې په پی اف کې پرازیټ د هر عمر آر بي سي تر حملې لاندې نیسي، حتی ایریتروپویټیک سټیم سیل هم تر حملې لاندې نیسي. دوهم چې د سایټو اهریرنس دی یعنې په دې کې منتن آر بي سي د نورو حجراتو سره یوځای کېږي او په نتیجه کې د وړو رګونو بندش، ترومبوسیس او د اعضاو د اسکیمیا سبب ګرځي. بلاخره د اعضاو د عدم کفایي سبب ګرځي. نو ځکه د پی اف ملاریا نسبت د ملاریا نورو نوعو ته خطرناکه ده. موډ اف ترانسمیشن یا د انتقال لارې د 3 لارو څخه چې دی دغه پرازیټ انتقالي دی. لومړی چې دی ویکټور ترانسمیشن دی، د غوماشي لخوا د چیچلو په واسطه پرازیټ انتقالېږي. دوهم چې دی کنجنټل ملاریا یا ولادي ملاریا، کوم چې د منتنې مور څخه ماشوم ته د پلاسنټا لارې انتقال شي خو دا ډېره نادره وي. دریم چې دی هغه ډایرکټ ترانسمیشن دی یا مستقیم انتقال، لکه د وینې یا پلازما زرګ په واسطه چې دغه پرازیټ په وینه کې د 14 ورځو لپاره د منتن کولو خاصیت لري. په انسانانو کې د ملاریا د پیښو زیات شمیر چې دی د ماشومانو په واسطه چې دی لیږدول کېږي. کلینیکي لوحه د ملاریا د ناروغۍ کلینیکي لوحه د انتان شدت، د پرازیټ نوع، د اختلاطاتو موجودیت، د ناروغ مقاومت او ضمیموي ناروغۍ لکه سوی تغذیه او نورو پورې اړه لري. او په غټه کې د ناروغۍ وصفي حمله چې دی په 3 مرحلو کولډ سټیج، هارټ سټیج او سویټینګ سټیج باندې مشتمله ده. د پی وي ملاریا کلینیکي لوحه په دې کې چې لومړی تبه ده چې دا په لومړۍ ورځو کې دوامداره وي او وروسته چې بیا یو ورځ بعد کېږي. دوهم د تبې سره چې لړزه هم یو ځای وي، ناروغ د یخۍ احساس کوي او د حرارت درجه تقریبا تر 40 درجې سانتیګریډ ته رسیږي. وروسته د نیم یا یو ساعت څخه په ناروغ باندې خوله راځي، تبه ورو ورو کمیږي او دا سایکل هر 48 ساعته وروسته تکراریږي. په ناروغانو کې د عضلاتو درد موجود وي، سردردي، زړه بدوالی، ناروغان هیپاټوسپلینومیګالي لري. یعنې که د دې ناروغانو بدن جذب کړل شي نو د دوی تورې او ځیګر به چې غټ شوی وي.
ناروغانو کې د یخ وهلي آراس تاسوس کوي. کله کله د دې احتمال شته چې د پی وی په ملاریا کې ریلپس واقع شي، چې دا خبره مو مخکې لایف سایکل کې واضح کړه. د پی اف ملاریا کلینیکي لوحه په دې کې به په دغه ناروغانو کې به چې لوړ درجه تبه وي، کانګې به وي، ټوخی به وي، اسهال به وي، زړې به موجود وي چې دا اکثره د هیمولایسیس له وجې وي. د ځیګر تشوشات، د وینې کمخوني په ناروغانو کې پیدا کیږي. په ناروغانو کې سیریبرل ملاریا پیدا کیږي چې په دې حالت کې ناروغانو ته کنفیوژن، اختلاجات او په پرمختللو حالاتو کې کوما پیدا کیږي. په حامله میندو کې د ابورشن یا د ماشوم د سخت سبب ګرځي او د همدارنګه د انټرا یوټرین گروث ریټارډیشن سبب هم کېدلی شي. لابراتواري معاینات د ناروغۍ تشخیص هغه وخت ښودل کېږي کله چې د ناروغ په وینه کې د پارازیت غیر زوجي شکل ولیدل شي. د ناروغۍ د تشخیص لپاره د وینې محیطي فلم څخه استفاده کېږي چې دا د وینې محیطي فلم د ګیمزا په واسطه سټینډ کېږي او بیا د مایکروسکوپ لاندې کتل کېږي. دوهم چې هغه ریپیډلی ډایګنوستیک ټیسټ ترسره کېږي چې دا یو سیرولوژي معاینه ده او ډیر زر تشخیص چې دی وضع کوي. په دې ناروغانو کې به د ایچ بي سویه ښکته وي، نارمو کرومیک نارموسایټیک انیمیا چې دی زیاتره موجوده وي. د پلیټلیټ سویه هم ښکته وي، د ترومبوسایټونو شمیر چې 1 تر ښکته شوی وي او په شدیده پی اف ملاریا کې کېدلی شي تر 70,000 پورې هم راښکته شي. همدارنګه په ناروغانو کې به د ایل ډي ایچ سویه چې دی پورته وي. تفریقي تشخیص غیر اختلاطي ملاریا باید د تبې، تورې غټوالي، انیمیا، د ځیګر غټوالي، همدارنګه ځینې نورو لاملونو څخه توپیر شي لکه انفلونزا شوه، بولي انتانات، د مورکې تبه، انتاني هپاټایټس، ډینګو فیور، کالازار او نورو څخه تفریقي تشخیص شي. اختلاطات کله چې د اختلاطي ملاریا یا شدید ملاریا نوم اخلو نو زموږ مقصد به د پی اف ملاریا څخه وي. د پی اف یا شدید اختلاطي ملاریا یو شمېر تظاهرات یا اختلاطات به ډېر ډول دي. په نیورولوژیک سیستم کې پی اف د کوما، هایپوګلایسیمیا، د اختلاجاتو، کرانیل نرو پلسي او تشوشاتو سبب ګرځي. په ریټینا کې د ریټینوپاتی سبب ګرځي. په کارډیوواسکولر سیستم کې چې د شاک، د زړه عدم کفایي او شاید د اریتمیا سبب شي. په تنفسي سیستم کې د ای آر ډي اس یا اکیوټ ریسپیریټري ډیسټریس سنډروم، پلمونري ایډیما، ریکرنٹ بکټیریل نیمونیا سبب کېدلی شي. په ګردو کې کېدلی شي د ګردو هاده عدم کفایه، د شدید هیمولایسیس له وجې هیموګلوبین یوریا یا بلیک واټر فیور چې دی پیدا شي. په ګیډه کې د ځیګر تشوشات، د ځیګر لویوالی، هیپاټایټس او کېدلی شي د تورې غټوالی چې دی هم منځته راوړي. په وینه کې کېدی شي سیویر هیمولایسیس، پرازیټیمیا، انیمیا، ترومبوسایټوپینیا او کاګولوپاتي چې دی پیدا شي. درملنه د ملاریا درملنه په څلورو کټګوریو څلورو برخو باندې وشو. لومړی د مایلډ پی اف ملاریا درملنه، دوهم د اختلاطي یا شدید پی اف ملاریا درملنه، دریم چې د غیر اختلاطي ملاریا درملنه او څلورم د شدید ملاریا د اختلاطاتو درملنه ده. لومړی د مایلډ پی اف ملاریا درملنه ده. د دې ډول درملنه په دې ډول ده: ښه دوا چې د خولې له لارې ارتیمیتر او ورسره یو ځای لومفاترین ده. دا ناروغ ته په 6 ډوزه چې دی ورکو، اوس یې ورکو، 8 ساعته وروسته یې ورکو، 14 ساعته وروسته یې ورکو، 48 ساعته وروسته یې ورکو او 18 ساعته وروسته چې دی دا توصیه کېږي. بله دوا چې د خولې له لارې د کوینین مالګه ده چې دا 600 ملي ګرامه هر 8 ساعته وروسته د 5 نه تر 2 ورځو لپاره توصیه کېږي. دلته مهمه خبره دا ده چې د پی اف ملاریا ناروغانو ته ضروري ده چې د کوینین سره یو ځای یا همزمان او یا د کوینین د ډوز د خلاصېدو په تعقیب باندې یو له دې درملو څخه هم توصیه شي. ډوکساسیکلین 200 ملي ګرامه د ورځې یو ځل د 2 ورځو لپاره، یا کلینډامایسین 400 ملي ګرامه هر 8 ساعته وروسته د 2 ورځو لپاره، او یا اتوا کوین د پروګوانیل سره 4 ټابلیټ دي دا د 3 ورځو لپاره چې د دې کوینین سره چې یو ځای ورکول کېږي. دوهم چې دی هغه کمپلیکیټډ پی اف ملاریا درملنه یا د اختلاطي پی اف ملاریا درملنه ده. دا یو بیړنی حالت دی چې پکې د پرازیت شمیر د 0% څخه زیات وي. د دې درملنه په دې ډول ترسره کېږي. په دې ناروغانو کې د ملاریا ضد درملو ترڅنګ سپریټیو یا حمایوي درملنه هم ترسره کېږي.
که اختلاطات موجود وي باید هغه وپېژندل شي او تداوي شي، د مایعاتو او الکترولایتونو معاوضه وشي او سویه چې د دې نارمل شي. اسید بیس بیلانس هم باید برابر شي. د شدیدي اختلاطي پی اف ملاریا لپاره ښه دوا د ورید له لارې ارتیزونیټ دا چې 2.4 ملي ګرام پر کیلوګرام وزن د بدن په اوس حالت کې 12 ساعته وروسته 4 ساعته وروسته ورکول کېږي او د دې په تعقیب بیا په ورځ کې یو ځل د 2 ورځو لپاره ناروغانو ته چې توصیه کېږي. بله دوا د آی وي انفیوژن په شکل د کوینین ورکړه ده. د کوینین مالګه په لومړي سر کې په لوډینګ ډوز 20 ملي ګرام پر کیلوګرام وزن د بدن د 4 ساعتونو په جریان کې د انفیوژن په شکل ناروغانو ته ورکو چې د دې اعظمي ډوز 1.4 ګرام ته رسیدلی شي. مهمه خبره دا ده چې د کوینین تیزه ورکړه د اریتمیا سبب ګرځي. نو په دې اساس دغه 20 ملي ګرامه سنجول شوی ډوز د 4 ساعتونو په جریان کې د انفیوژن په شکل چې دی ورو ورکول کېږي. که چېرته دغه موږ په تیزۍ سره ورکړو نو د اریتمیا سبب کېدلی شي. د لوډینګ ډوز په تعقیب ناروغانو ته مینټینانس ډوز ورکول کېږي چې دا نسبت کم دی 10 ملي ګرام پر کیلوګرام وزن د بدن په 4 ساعتونو کې د انفیوژن په شکل ورو په ورځ کې 2-3 ځلې تطبیق کېږي. کله چې ناروغ ته د ورید له لارې په لوړ ډوز سره کوینین ورکو نو باید د انفیوژن لپاره د ډیکسټروز مایع څخه کار واخلو ځکه چې کوینین د هایپوګلایسیمیا سبب کېدلی شي. کله چې ناروغانو ته کوینین ورکو نو د وینې د ګلوکوز سویه باید بار اندازه کړو. همدارنګه ای سی جی باید دغه ناروغانو ته د هر زرګ څخه وروسته هره ورځ وویستل شي ځکه چې کوینین د کیو ټي انټروال د پرولانګیشن سبب ګرځي او د وژونکي اریتمیا سبب هم کېدلی شي. نو په دې اساس کله چې ناروغانو ته کوینین ورکو نو د ناروغانو ای سی جی چې دی باید منیټور شي او ای سی جی چې دی باید دغه ناروغانو ته بار ترسره شي. دریم سټیپ چې دی هغه دریمه درملنه چې دی هغه د نن پی اف یا پی وی ملاریا یا پلازموډیم اووال یا پلازموډیم ملاریا درملنه ده. د دې ملاریا لپاره ښه دوا د خولې له لارې چې دی کلوروکین ده چې ناروغ ته 15 ملي ګرام پر کیلوګرام وزن د بدن چې دی په 3 کسري ډوزونو ورکول کېږي. یعنی 10 ملي ګرام پر کیلوګرام وزن د بدن په لومړۍ ورځ، بل 10 ملي ګرام پر کیلوګرام وزن د بدن په دوهمه ورځ او پاتې 15 ملي ګرام پر کیلوګرام وزن د بدن په درېیمه ورځ ورکول کېږي. په ناروغانو کې ښه دا ده چې د کلوروکین سره یوځای پریماکین هم شروع شي چې دا بیا 0.15 ملي ګرام پر کیلوګرام وزن د بدن د 14 ورځو لپاره توصیه کېږي. د کلوروکین سره یوځای پریماکین په دغه حالتونو کې استعمالیږي، یو د ریلپس یا د بیرته راګرځېدو د مخنیوي په خاطر، بل پریماکین چې د ځیګر په هیپنوزویډ باندې چې دی وژونکی تاثیر لري او د ځیګر هیپنوزویډ چې دی له منځه وړي. موږ مخکې وویل چې دا پرازیټ چې دی یو څه اندازې په ځیګر کې پټ پاتې کېږي چې هغې ته هیپنوزویډ وایي. نو دغه پریماکین چې دی په هغې باندې وژونکی تاثیر لري، یعنې یو خو دا چې دا بیرته نه راګرځي، بیرته راګرځېدو څخه مخنیوی کوي، او بل دغه هیپنوزویډ چې دی له منځه وړي. خو که چیرې په ناروغ کې د ادرارو رنګ خاصف او تیاره شو، د منځمۍ ژیړوالی، د شونډو ژیړوالی، بدني درد، زړه بدوالی او کانګې رامنځته شوي، نو باید بیا چې دی پریماکین کته او ورنه کړل شي. څلورم چې دی د شدیدي ملاریا د اختلاطاتو درملنه ده. که چیرې د ملاریا له وجې ناروغ ته کوما پیدا شوي وي نو د ناروغ هوایي لاره باید محافظه شي، نرسنګ اهتمامات ونیول شي، د نورو درملو کوم چې ناروغ ته تاوان اړوي بند کړی شي، لکه کورټیکوسټیراید شو، ادرینالین شو او هیپارین شو، او د ضرورت په وخت کې انټیبیوشن هم ترسره شي تر څو موږ د دې ناروغانو هوایي لاره محافظه کړو. هایپر پریکسیا یا لوړه درجه تبه کې د کولډ سپنجینګ څخه کار اخیستل کېږي، د یخې کمپلې، یخو اوبو، یخې ټوټې څخه کار اخیستل کېږي. د ضرورت په وخت کې ناروغانو ته پرسټامول ورکولی شو. که ناروغ باندې اختلاجات راتلل نو هوایي لاره باید محافظه شي او د ضرورت په وخت کې ناروغانو ته ډیزیپم استدباب لري. د هایپوګلایسیمیا لپاره د وینې د ګلوکوز اندازه تعیین شي، ناروغ ته ډیکسټروز 50% ورکړل شي، د دې په تعقیب بیا ډیکسټروز 10% د انفیوژن لري ورکړل شي. که شدیده انیمیا موجوده وي نو ناروغانو ته تازه وینه ورکو. که اکیوټ پلمونري ایډیما پیدا شوی وي نو ناروغ ته باید 45 درجې زاویه ورکړل شي، سیمی سیټینګ پوزیشن ورکړل شي، اکسیجن ورکړل شي، ډایورټیکس ورکړل شي او د ورید لارې د مایعاتو ورکړل شي هغه ورباندې بند کړل شي. که ناروغ ته د ګردو حد عدم کفایه پیدا شوی و نو د دې نور اسباب باید له مخې لرې کړل شي. که ضرورت و ناروغ ته مایعات ورکړل شي او په پرمختللو حالاتو کې ډایالایسس ترسره کیږي.
که ناروغ ته خونریزي او کواګولوپاتي پیدا شوي نو ناروغ ته د تازه مجموعي وینه ورکړو. همدارنګه ویټامین کا هم ورکولی شو. د میتابولیک اسیډوسس لپاره هایپوګلایسیمیا تداوي شي، هایپولیمیا تداوي شي او ترڅنګ مایعات او اکسیجن چې دی ناروغانو ته ورکول کیږي. د شاک د تداوي لپاره که ګرام نیگیټیو سیپټیسیمیا موجوده وه هغه تداوي شي. د دې ترڅنګ د وینې کلچر چې دی معاینه شي، ناروغ ته د ورید له لارې مایعات او انټي بایوټیک توصیه کیږي. د اسپایریشن نیمونیا لپاره د ورید له لارې انټي بایوټیک، د وضعیت تغیر، فزیوتراپي او اکسیجن توصیه کیږي. او په اخر کې ټولو ناروغانو ته د ملاریا جذري درملنه ترسره کیږي. کله کله داسې کیږي چې ملاریا دوباره راوګرځي یا ریلپس ورکړي چې هغې ته ریکرنټ ملاریا وایي. کله چې دوباره ملاریا پیدا کیږي نو 3 خبرې باید ذهن ته راشي: ریکروډنس، ریلپس او ری انفیکشن. ریکروډنس یعنې ناروغ ته ناقصه درملنه توصیه شوې. دا درملنه ونه توانېږي چې انتان له منځه یوسي، نو د وخت په تېرېدو سره ریکروډنس ورکوي او ناروغي دوباره منځته راځي. دوم چې دی ریلپس دی، په دې معنی چې وینه د پرازیت څخه پاکه ده او په ځیګر کې هیپنوزویټ چې دی موجود دی او دغه هیپنوزویټ 2 کال وروسته وینې ته داخلېدلی شي او د ملاریا سبب کیږي چې دغه ریلپس پیښې په پیوي ملاریا کې ډېرې دي. دریم چې دی هغه ری انفیکشن دی یا دوباره انتان دی. د دې احتمال شته چې د ملاریا درملنه وشي، ناروغ مخه شي خو نوی انتان واخلي. ناروغ د دوباره انافیل غوماشي په واسطه باندې وچیچل شي او په ناروغ کې دوباره ملاریا چې دی منځته راشي. د ملاریا مخنیوی: لومړی چې دی سیلف پروټیکشن دی، یعنی د ځان حفاظت کول دي. دوهم چې دی کنټرول آف سورس دی، د پرازیت د لارو منبع چې دی هغه له منځه وړل دي. انسیکټیسایډ یا حشره وژونکو درملو پاشل دي، د اوسېدو ځای پاشي کول دي، د پشخانو استعمالول دي او همدارنګه کیمو پروفایلکسس دی. دا چې دی توصیه کیږي، یعنی که یو څوک د ملاریا انډیمیک ساحې ته ځي نو پکار ده چې د ملاریا ضد درمل د مخنیوي په خاطر د کیمو پروفایلکسس په ډول واخلي. نو دا د ملاریا په اړه یو څه معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. له توجه څخه مو نړۍ مننه.